أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين مونږه ملګری چې کوم سلیمان بھائی شعیب بھائی لایق زمان صادق مونږه سپیشلی صرف چې کوم دی او صرف د خان لپاره د ثوابې پرې درنې کې شرکت کړې نه مونږه د ایم پی ای نه د ایمینې په وینا باندې راغلي یو نه مونږه چا راغوښتي یو مونږ خپل ځاني بس صرف او صرف د خان لپاره د هغه په مینه محبت کې راغلي یو او خبره به زه دا وکړم چې کوم زموږ مشران دي دا ټول چې کوم دی نو ډیله ناست دي ډیله په دې وجه ناست دي چې نن او سبا کوي خان به نن نه خاشي سبا به خاشي ټول چې کوم زموږ چیرمین دی کوم ورپسې سیکرټري جنرال عمر ایوب دی پیاس ګوهر دی مونږ د دې پلیټفارم نه د ثوابې د درنې د هغې ته دا وینا کوو چې بالکل مزاحمتي کردار تاسو شروع کې سټارټ کې خان صاحب چې کوم دی نو په جیل کې پروت دی د دې پاکستاني عوام لپاره بې ګناه چې کوم دی نو ګیر دی چې څونه مقدمې دي تقریبا پسې کې چې کوم دی بری شوي دي چې کومو کې هغه سزا چې کوم دی نو وخوړه او پکې بری شوي دي د دې معافي به چې کوم دی نو څوک غواړي بل زموږ چې کوم د دې د ثوابې قیادت یې اسد کیسر شهرام خان دي هغې له هم پکار دي چې هغې چې کوم دی نو کم سے کم هفته کې یو ورځ بس چې کوم دی نو دې پی ټي آی ازادي ټایګر د چې کوم دی نو دلته راځي او دې له حوصله افزایي ورکوي دې سره چې کوم دی سمنډه تړوي څنګه چې د ملګري یو خبره وکړه چې دې کې یو کسن چې کوم دی نو دې له نه راځي نه پکې دې سره چې کوم دی نو داسې په مینه محبت شرکت کوي او بل به موږ وزیر اعلی صاحب چې کوم زموږ د خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور صاحب د هغې ته به چې کوم دی نو موږ دا ووایو چې زموږ قیادت کې روزي تاسو چې کوم دی زموږ مخکې شئ انشاءالله د حقیقي ازادي ټایګر به تاسو پسې موږ شاته ولاړ یو او انشاءالله دې اسلام آباد ته به ځو مزاحمت به کوو او دا خان صاحب به رجې له ازادو به چې تا څومره ازاد کړي نه د اسلام آباد نه به نه راځو مونږ به دې چې کوم دی د 547 د حکومت ته ووایو چې تاسو کې څومره زور دی او په حقیقي ازادي ټایګرز کې عمران خان په ټایګر کې څونه زور دی تاسو ته به پته ولګي په پنجاب کې 547 والا په وفاق والا په وفاق کې دونه نمبري راغشتی چې پرون زموږ وزیر اعلی صاحب بله ورځ کازاکستان ته فلایټ د دې ځای نه په خپلو پیسو باندې ولېږل د دلته نه ورته وفاق وي چې تاسو چې کوم دی نو ردي لینډینګ د کازاکستان په ایرپورټ باندې ونه کړي دې دومره خپلو عوامو سره هم دې ظلم راغښتی نو انشاءالله بس اوس د دې نه پس چې کوم دی نو یو اخري خبره کېدی شي چې ټول پاکستان نه وځي او د اسلام آباد روح وکړي ټول اسلام آباد ته لاړ شي انشاءالله عمران خان چې کوم دی نو ځان سره د اډیاله جیل نه راولو او د 547 والا حکومت چې کوم دی دا هم دغه ځای کې روشي او پاتې شي ډېره مهرباني شکریه والسلام